خزا ډیره ظالمه وه او بد کردار وه. نو هغه به یو زیارت لتلا اول ته به دا دعا کوله چې خدای زما دا خاوند په دواړو سترګو ړوند کړه، په ټپو ړوند کړه. ولې چې زه څه کوم چې دی نه ویني. ښځې وی چې دما دا میړه ړوند کړه، زیارت ته وی بابا زما دا میړه ړوند کړه. نو چې زه څه کوم چې دی نه ویني. خاوند به تاسو کوله چې ښځې ته چرته ځې چې دغه زیارت لازمه او دعا کومه چې خدای زما میړه له ډېر مال دولت ورکې او ډېرې داسې کې او داسې کې. یو ورځ دا خاوند ورپسې پټ پټ تللی دی او د زیارت د پاسه چې کوم غلاف ورېدلی دی که نه، بیا د هغه غلاف لاندې هغه قبر سره ملاس دی چې دا ښځه ورغلې ده وی زیارته بابا، هغه ورته په لاندې خاوند پروت و که نه. ویل نن خو دې اواز هم راکو، ویل زما دا خاوند په ټپ ړوند کا په دواړو سترګو. ورته وی چې کور کې دې زیړه غوا شته؟ وی چاو شته. وی هغه حلاله کا او 3 ورځې د هغې غوښه په میړه وخوره نو په دواړو سترګو به ړوند شي. دا واپس کور ته راغلی ده چې 6 ساعت پسې ورپسې خاوند هم راغلی دی. ښځې څنګه چل دی؟ ویل سړیه دا چاړه والا دا غوا زره لاله کړه. ویل ولې؟ وی نن خو هغه زیارت را سره خبرې مو کړې. اوس ښځې ته داسې پته ده چې زیارت سره هم دی پروت و. تاسو پوه شوئ؟ غوږ کې دی غوږ. دا هغې ته څه پته ده؟ زما په خپل خیال چې د خندانه زیات دی خبرې ته سوچو کې بیا به پې پوهېږئ نه. غوږ کې دی. حلاله که غوا حلاله کړه. چې حلاله کړه نو یو ړومبۍ ورځ باندې چې په خاوند غوښه وخوړه، وی ښځې زما د سترګو ته خو څه تیاره تیاره کېږي. چپ غوږ کې. په 2مه ورځ چې غوښه وخوړه، وی ښځې دا تیاره خو زیاته شوه. وی بس دا خو د غوښې در باندې اثر وکړو، امید دی چې خدای به مونږه ښه کړي. چې په 3مه ورځ پې غوښه وخوړه، سړي په سترګو لاس کېښو. وی ښځې هېڅ راته نه ښکاري. وی چې بس ړوند شو. خدای دې دا زیارت وی دا د څه چل کو؟ وی چې بس ړوند شو به د نور کاره خو ووتمه، خو ښځې بس داسې به وکړمه چې د دروازه کې به ناست یم او چرګان مرګان به شړم. په دې کې څوک سړی راغلی دی کور ته، دی ورته ویل چې راځه سړی په ټپ ړوند دی. چې کش کش دې سړي اورېدلي دي، کوتکې ورته راپرېښی دی چې په دا ځای سړی والی دی په ټکي مړ دی. ښځې ورته ویل دا دې څه وکړه بیړه دې غرکشه، دا خو دی کولنګي چرګ مړ کړو. چرګان یې ډېرو په کور کې. چې 6 ساعت تېر شوی دی، 2یم سړی راغلی دی. بیا دې سړي په کوتک والی وی دا دې څه وکړه ظالمه، دا خو دی هغه انګریز دی چرګ مړ کړو. مړه ها چې په دې کې 4 برابر کړه. چې 4 برابر کړه، خاوند ورته سترګې پرانیستې دي او ښځې ته وایي چې زه خو جګ جوړې ما تا دې دپاره زیارت ته تلې او دواګانې دې کولې چې خدای زما میړه ړوند کړي چې ستا څه خوښه یې چې هغه کوې. زه اوس د هر څه خاونده ستا سر وخوري، خو دا مړي اوس لرې که چې پې هم نه نیسي څوک. سړی راغوښتی دی په 100 روپۍ چې دا مړی یو څه دا یو او سیند کې وغورځوه. چې هغه یې وړی سیند کې غورځولی چې راغلی چې 100 روپۍ راکړه مړی مې یوړ ویل هغه خو بیا راغی هغه مړی دا دی پروت دی، بلې ورته دروازې ته کړی و. چې هغه یې اوچت کړی وړی دی چې بیا راغلی وی هغه خو بیا راغی ظالمه، بلې ور 4 وړی چې پې لیږلي دي
اخیری چې لګلې دی ولکه چې دازل در نرا نشي ګوره سمې غرزاوه سینتا چې د سین په غاړه د امړې غرزولې دی چې ګوري یو سړی ناشته د سین په غاړه جامې وینځي وای ول تبیا لا راوته جامې وینځي هغه مر کړي چې دا سه په غاړه روان دی او ماهیګیر روان دی میان نشتی وای الله اوس میانم نسی ایم مر کړي بل یو غوتمارو په دریاب کې میانو پسې غوتی والی پاغي ور ټوپ کړي ویلا سر دې مرو چت کو ایم مر کړي دی بیا راغه سړی ته وې چرور اوس می سم صفایاو کا جامی وینځلې امړې را بغاړې تراوته بیا مې ور غرزولو مړ مې کو بیا مایګیر په شکل کې راوته بیا مې مړ کو بیا د غوتمار په شکل کې بیا سر نه کولو دی خوراتلو بیا مې مړ کړو سړی ولا 100 روپے ورک ما ته وګورئ کلهګه مقل لري او سوچ لري نو دینه به انداز لګوي چې په مون هغه د خزي کار شوه دی او داغه سړی کار شوه دی خدای میړه می پټه پوړون کی او میړه ستې ور سره فراډ کو او جوړ سترګې وړاندې کړې ار سېلی د ول ز سوینم نه تاسو باندې هغه چل دا تصور ممکن راغلی کوړته او زیارت ته او ختم دی او 2 سپاری دي او دا سپاری در پسې چې څوک وي دومره کم عقل دي چې په 1 روپے تامړي پسې 2 سپاری وي 1 روپے ورکه یا 2 روپے طالبان راولي ورکول سلسل شي او ورکه 2 روپے دا الټا خدای سره نور ټګي کوي پرې خود پرېخي درته لکونه دي د لکونو جایګیر او جیداد او نقد درته پرېخوي او مولا په 2 روپے ټرکیاله یعنی خدای له دوکا ورکه چې خدای دا 2 روپے دي د پلار می پیو بخا خدای وی خدا